د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په همکارۍ مسلم هندز موسسې د چک ولسوالۍ له 350 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دغه هغه کورنۍ دي چې مطلب د سیلاب وځپلي او هغه دي مطلب چې د بیخي بېوزله کورنۍ دي چې مطلب دوی دلته هغه مشکلات سره مخامخ وو. بیا موږ ریاست حوادث په همکاري سره 350 کورنۍ چې هغه دغو سره لیست پروت وو، وزارت دغو ته تسلیم کړی وو. موږ سروې وکړه، نن انشاءالله دغو ته د خوراکي مواد موږ توزیع کوو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت له لوري پر وخت ورته مرستې رسېدلي دي. دوی زیاتوي چې د ژوند چارې په کرنه او مالدارۍ پر مخ ځي چې د سیلابونو له امله ورته زیات زیان اوښتی دی. آیتان راغله، انجنیران راغله، کورونه یې ونیو، 9 کوره ښه مرسته راسره وکړه، خدای دې ښه ورسره وکړه. یعنې اوس یې هم راکوي، راڅلانده ده. خو موږ د آینده دا غواړو چې موږ غریب خلک یو، باید موږ سره مرستې وسي، ځکه چې موږ د ساره مزدورۍ کوو، په هغو د موږ چلند نه کېږي. مځکې هم سیلابو وړي دي، سیلابو ډېرې خرابۍ پېښې کړي دي. زښته ډېرې د مسلمانانو ته پورته په دره کې دې خوا ته میراب دره یې بولي، بادکول یې بولي، ورکته پسې دغه دره ټوله یې سره خرابه کړې ولو. موږ مقصد دا خواهش لرو چې مقصد موږ د افغانستان مظلوم مخلوق خلک دي سره کنه همیشه خدای پاک په نیکو باندې پام کو، داسې مرستې ورسره وکړو او مرستې جایري ورسره وکړو. د ویلو ده چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تر چتر لاندې DRC موسسې هم د میدان وردګ ولایت د جلیز ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کورونو د رغولو په موخه نقدي مرسته وکړه.